د الحامد منرل لخوا شروع شوی د کرکټ ټورنمنټ دوام لري. تېره ورځ په شګۍ ګراوند کې د بیزی ټایګر او د کټار ټیمونو ترمنځ د مقابلې کولو تابع شوې وه چې پکې بیزی ټایګر بری ترلاسه کړو. د بیزی ټایګر د حوصله افزایۍ دپاره د الحامد منرل مشر اویس مومن او د پی ټی آی تحصیل بیزو صدر ایاز خان هم راغلي وو. د پی ټی آی بیزو صدر ایاز خان وینا وه: ټول نه مخکې خو موږ د اویس بای چې مطلب دا ټورنمنټ ارګنایز کړی دی ډېره شکریه ادا کوو، د ایم سی ای هم شکریه ادا کوو. او بیا د هغې نه وروسته لکه مطلب دا یو غټه اپرچونټي ده زموږ لپاره چې زموږ د بیزو ټیم چې کوم دی په شګۍ ګراوند کې لوبیږي. د دې نه مخکې زموږ د بیزو د خویزو د کلاړیان چې کوم دي زه یم چې خابخ نه دې خوا به نه وي راوختي، دا فرست ټایم دی چې دا دلته لوبیږي. نو دا یو ښه اقدام دی او موږ غواړو انشاءالله موږ اویس بای هم خبره شو، ایم سی ایس هم موږ خبره کوو چې نیکسټ ټایم چې کوم دی موږ په خویزو کو چې کوم ګراوند دی کرکټ ګراوند په هغې هم داسې یو ټورنمنټ ارینج کړو، مطلب هغې چې کوم لوکل نږدې ټیمونه دي چې کوم راتلی نه شي ډېر ټیمونه هغه هلته ولوبېږي او مطلب یو گیم وکړي. د الحامد منرل مشر اویس مومن یو شمیر نورو ټیمونو ته د هارډ بال سامان او شوز ورکړه. تبسم مومن، مومن ټي وي، ضلع مومن.